اورېدونکو بیا هم ستړي مه شئ. اصولي صاحب لومړی د زدران صاحب او حاجي علي احمد پر خبرو باندې غواړم ستاسو تبصرې ولرم، خصوصا زدران صاحب خو مشخصه پوښتنه هم وکړه. مهرباني. ګورئ زموږ تیرو چارواکو هم امریکا ته ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریزم جړلې نشته دی. د تروریزم جړلې په پاکستان کې دي، د تروریزم جړلې په اسلام آباد او پنجاب کې دي، هلته یې ولټوئ. امریکا کله دا ورسره منله؟ امریکا خو به راغله زما په خوست، زما په قندار او زما په کونړ او زما په بدخشان او په نورو ولایتونو کې به یې تورستان لټول. مګر تورستان نو، هغه زموږ افغانانو. تورستان په اسلام آباد کې دي، تورستان په پنډۍ کې ناست دي او په کراچۍ کې ناست دي. دوی هیڅ وخت دغه کار ونه کړم. تاسو ولیدل چې کوم خلک چې دغه جګړه یې افغانستان ته راوسته دوی چیرته ووژل شول؟ دوی په پاکستان کې ووژل شول. د دوی کورونه چیرته دي؟ همالته دي. د دوی پوځونه چیرته دي؟ همالته دي. زموږ رهبرانو تل دغه خبره ورته کړې ده. اوسني چارواکي چپ دي، دا خبره نه کوي. مګر پخوانی چارواکي دا کار کړی چې پخوانی ولسمشر کرزی و، د اخر پورې دا ورته ویل چې جګړه زموږ سره نه ده، جګړه هلته ده. خو دا هم یو مجبوریت دی چې اوس چپ دي. دوی په دې پوهیږي چې حالات د دې هم بدتر نشي. دوی په دې پوهیږي چې که امریکا دلته کومکونه خپل وځنډوي، داسې نه چې بیرته بیا همغه پنجابیان راشي او کابل په تخت باندې کینی راته. یعنی هغه لږ څه هم چې دوی ته په لاس ورځي هغه هم دوی ښه بولي. مګر زه وایم چې نه، که غواړئ چې په افغانستان کې سوله راشي نو امریکا ته ووایئ چې امریکا ته د افغانستان ته چې راغلی د څه دپاره راغلی؟ د خپلو ملي ګټو دپاره افغانستان ته په زور راننوتې، طالبان دې تبعید کړل. نو په زور چې کله ته راننوتې وي، زه دلته جګړه نه غواړم، ما ته خو سوله راوړه. که سوله نشي راوړی ته دلته څه کوي؟ جګړه خو که ته وي او که نه ده، نو ته د دغه ځایه پښې سپکې کړه. ښه، اوس صاحب بښنه غواړم، مونږ ښایي په دې موقف کې نه اوسو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تل مو په دې مسلې ته اشاره کړې ده چې مونږ قرباني یو او ترهګر اصلا چیرته دي او ظالم چیرته دي. ولې امریکا تر ننه پورې غوږ ونه ګراوه په دې مسایلو باندې؟ یعنې مونږ په دې موقف کې شاید نه اوسو چې امریکا دې ته اړ کړو. ولې تاسو فکر نه کوئ چې دا نړیوال ولې په دې مسایلو باندې چوپه خوله دي، پټې سترګې دي، وګونه یو بالښت او بلې برستن؟ او تاسو فکر نه کوئ چې دوی هم صادقه نه دي د افغانستان په اړه او هېڅکله هم له امریکا څخه نه دي پوښتلي چې امریکا بالاخره د 18 کاله ستاسو راسته لاړونې څه وي؟ اوس د امریکا په ملت کې دا پوښتنې رامطرح کېږي، ولې بیا هم د امریکا حکومت په دې اړه هېڅ دا مسله نه درکوي او ډېرې بابیزه نیسي؟ ګورئ، هغه هیوادونه چې د امریکا سره خپلې ګټې لري او یا هم هغه هیوادونه چې غواړي چې د دوی په هیوادونو کې تشنج رامنځته نشي، دوی د امریکا هره منفي خبره د منفي خبرو ترڅنګ لاس ورکوي او منفي خبره تر یو ځای رسوي. ورسره دوه خبرې شوي، یو هغه هیوادونه چې ملي ګټې ورسره شریکې دي د امریکا سره هره منفي خبره تر یو حده رسوي. دویم هغه هیوادونه چې د امریکا څخه ډاریږي چې داسې نه ما ته ضرر ورسوي، بیا هم ورسره دي او د امریکا سره په یو لار روان دي. بنان نړۍ د امریکا سره خپلې ګټې ګوري، تاوانونه او ګټې پکې ویني. بله، دوی دا نه ویني چې عراق ته لاړل، په عراق کې کیمیاوي وسله پیدا کړه او که نه. دوی دا نه ویني چې بشر الاسد یې هلته وټکوه، سوریه یې تکه تکه کړه که نه. دوی دا نه ویني چې هلته قذافي له منځه ویوړ څه یې وکړل. دوی دا نه ویني چې اسامه بن لادن چیرته و بیا. بله، دوی دا نه ویني چې ملا عمر کوم ځای کې مړ کیږي. دوی دا نه ویني چې منصور چیرته مړ کیږي. دوی دا نه ویني چې هره ورځ افغانستان ته چې جګړه راځي د کوم ځای راځي. مګر اصلا مسله دا ده چې امریکا ته څه مهم دي، نړۍ ته څه مهم دي او ګټې سره خوندي دي، دوی په همغه ورځي. اوس یو بل مثال ته راځو. تاسو پوهیږئ د نړۍ په مخ تر ټولو ناغټ تروریستي هیواد څوک دی؟ پاکستان دی. خو پاکستان ته امریکا هیڅ نه وایي. مګر برعکس ایران ته راځي، ایران هم دی تر یو حده. خو تر ایران غټ تروریستي هیواد څوک دی؟ هغه اسلام آباد دی، پاکستان دی. خو
خو پاکستان د دوی منافعو لپاره کار کوي. پاکستان یې ملګری دی، پاکستان ته تروریستي ترهګرې پروژې ورکوي، پاکستان یې پلي کوي، اما ایران دا کار نه کوي. ایران خپلې پروژې لري تروریستي په نړۍ کې پلي کوي. بیا هم یو اړیکه لرو، دا ډېره جالبه مسله ده چې په امریکا تل خپلې ګټې ترسیم کړي دي او هغه هیوادونو هم ورسره تر شا دي چې هغوی خپلې ګټې او یا هم تاوانونه د دوی په حضور کې ویني. په دې مسایلو به بیا هم انشاءالله چې اصولي صاحب تبصره خپله ولري. بیا هم اړیکه نادر شاه ورور موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ستړي مه شئ. السلام علیکم جناب صاحب، جوړې په خیر؟ خیر مناسب شه، تاسو بیا ستړي مه شئ. مهرباني. تا او د میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم. ما دغه نظر ده چې دغه په افغانستان کې جګړه په ټوله دنیا په دې باندې کېږي چې جګړه د افغانستان خپله نه ده، خو بدبختي د موږ د افغانانو په دې ځای کې ده. پاکستان د موږ د 100 کلو دښمن ده، دا ټوله دنیا ته معلوم ده. نه چې هر فساد په افغانستان کې جوړ ده، هر اور بل ده چې پاکستان له لاسه بل ده، او کم ایران هم ورسره ده، د ایران له لاسه بل ده. هغه په څه شي په ډیورن کرښه او د کونړ په سیند باندې او د سلما په بند باندې دا د موږ دښمنان موږ ته معلوم دي له وخته، په دې کې هېڅ شک نشته. او پاته په بدبختي چې نن په افغانستان کې د امریکا جنګ راوړی ده، که پاکستان را سره کې خو دښمنان دي خود به کوي. بدبختي ټوله د موږ په افغانانو کې د وروره چې یو سړی د موږ د خدای دپاره وفادار نه ده، خپلې خاورې ته وفادار نه ده، که رئیس جمهور د ولاکه وفاداري، که وزیر د ولاکه وفاداري، که یو سړی ده چې په افغانستان کې افغانان په خپله لاس سره ور نه کړي او خپله بدبختي له منځه ونه باسي، ورورګلوي لاس سره ور نه کړي. په افغانستان کې په 1000 کاله سوله راتلای نشي. موږ بدبخته خلک یو د پاکستان د عیسایي، بل د ایران د عیسایي، بل د امریکایي، بل د کوم دي، بل د کوم دي، ټول په چوکۍ باندې جنگ د کطالب دم نن چوکۍ د تجارت یې شروع کړی د وروره. په افغانستان کې قاچاقبر ټول د طالب په لاس کې دي، ټوله دنیا یې ویني. نو که دی رښتیا تروریزم ورکوي، قاچاقبر ورکوي، امریکایانو ته معلومیږي دا خپله د ده یو پروژه ده، د خپله جوړه کړې ده، په دې کې شک نشته. افغانان چې کوم وخت سره لاس ورکړي او افغانان په خپل منځ کې سره متحد شي او په خپل منځ کې بس دښمن ته جواب ورکولی چې نه پاکستان د ما کور ته راتلی شي، نه امریکا راتلی شي، نه بل راتلی شي. دغه غټ مشران چې د خاینتوب ډېر په دې خلکو کې ده، معنا په دې کې به په سلو کې 15 د خدای دپاره د وطن د خاورې غم ورسره وي، دا 15 نه وي یا بدبخته دي. الله دې وکړي په افغانستان کې په خپل منځ کې یو رحم سره وکړو او دغه بدبخته انسانان په خپل منځ کې جوړ شي. هېڅ پاکستان، امریکا، ایران له موږ سره هېڅ نشي کولی. په کوم وخت موږ جوړ شو افغانستان جوړ ده، چې جوړ نه شو افغانستان په 1000 کاله هم نه جوړېږي. نور وخت نه ځه کوم د خدای په امان. او ښې بېلګې هم لرو د ایران مسله او د ترکیې مسله چې هر څومره لاسوهنې پکې کېږي د ملتونه یې سره یوه خوله دي، نشي کولی چې هغه شومې اجنډاوې د پردیو پکې پلي شي. په هر صورت دقیقا اصولي صاحب مهرباني ستونزه رښتیا زموږ نه ده؟ ګورئ، که طالبان وغواړي چې د افغانستان ستونزه حل شي او فکر وکړي چې موږ افغانان یو، اوسنی نظام هم افغانان دي، راځئ د یو میز ترخوا کینو او د سولې په مسله باندې د افغانانو ترمنځ خبرې وکړو، زه متیقن یم ستونزه حلیږي. کله چې طالب راشي د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، دلته بله بابولاله نه پیدا کېږي د امریکا لپاره چې په افغانستان کې پاتې شي. بخښنه غواړم، د طالب له راتګ نه مخکې، د طالب له منفي دریځ له منځه تللو نه مخکې مونږ د کور دننه مونږ سیاسون سره نه جوړېږو. اصلي لویه ستونزه دا نه ده، هر یو قدرت غوښتی، هر یو د قدرت د ترلاسه کولو لپاره څخه هر هغه هیواد ته لاس ورغځولی چې هغه د مونږ د بدبختۍ کې ښکاره تاریخ لري. ګورئ، دغه د تیر 40 کلونو سیاسیون کوم چې د جهاد په جبهه کې وو او د روس پلوه پخوا وو، دوی هغه څوک وو چې د افغانستان د بدبختیو ته ورسوه. په اوس کې جهادي رهبران په اوج کې دي. جهادي رهبران د نظام واګې تر یو حده لري او یا د دوی پاتې شوني په قدرت کې دي چې زمني دي او ډلې او ټپلې دي. دوی د افغانستان لپاره تل بدبختي راوړې ده. که دا وایي چې موږ جهاد کړی دی، ډېره مننه، روسان هم د افغانستان نه وباسل، دا ستاسو جهاد و، یا خپل ووتل، په هر صورت تاسو جګړه وکړه، تاسو نه په هغه وخت کې ښوونځی ړنګ کړه، تاسو په هغه وخت کې نه کلینیک ړنګ کړه، تاسو اردو ړنګه نه کړه، تاسو خپل
ټانکونه په پاکستان خرڅ نه کړل، تاسو هغه روسي ټانکونه چې دوی څخه په کره اخیستي وو یا په خیرات کې راکړي وو هغه هم په پنډۍ خرڅ نه کړل. دې ته ورته په لساو نور مثالونه. اوس خو پرېږدئ چې سره یو شو، اوس خو پرېږدئ چې دغه د یوې خولې څخه خبره وځي، مګر دوی دا نه غواړي. د دوی بقا په څه کې ده؟ په جګړه کې ده. د دوی بقا د دوی میلیاردونه ډالر په څه کې دي؟ د تل لپاره په جګړه کې. دا مسایل ځان ته او د دې سره ترڅنګ طالبانو ته موږ وایو چې ښه طالبانو که تاسو وایئ چې موږ افغانان یو، دا مشکلات هم وینئ چې دلته ډلې ټپلې نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه راشي، امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه راشي، پاکستان او ایران او نور هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه راشي تر وروسته. نو تاسو لږ فکر وکړئ، د غني سره کینئ، غني نه د بل غني سره کینئ، د احمد او د محمود سره کینئ، سبا دا غني نه دی بل څوک وي، د بل افغان سره کینئ او اخر ووایئ چې موږ په کومه روان یو. دغه جهاد چې ته اعلانوي، په دې جهاد کې ته ماته راوښیه چې په تیرو 18 کلونو کې تا څو زره امریکایان دلته وژلي دي؟ خو 1802 امریکایان دي وژلي دي او د دې ترڅنګ د 2.5 لکه هیوادوال مسلمان افغانان وژلي دي. د هغې نه کونډې رنډې پاتې شوي، د هغې نه یتیمان پاتې شوي دي، په دې سړکونو ګرځي، د هغې نه کونډې پاتې شوي دي، خیراتونه اخلي. بنان و طالبه، ته که امریکایی دلته نشو وژلی، ته که جګړه پر مخ وړې افغان وژنې، نو دا کم جهاد دی؟ ستا خپلوان وژل کیږي، د ملا عمر او د منصور او د هبت الله خپلوان وژل کیږي دلته. رازق یې ووژه، څوک دی هغه؟ تاسو ولیدل قهرمان صاحب یې ووژه، څوک دی هغه؟ دا خو هغه څوک چې پیژندل کیږي. هغه عام افغانان چې د سړک په سر ستا په چاودنه کې وژل کیږي څوک دي؟ د هغې ځواب ته خدای ته ویلی شي؟ بیا هم یوه اړیکه لرو، دا به واورو دقیقا چې د جګړې دواړه لوري، یعنې درې واړه لوري، خیر درېیم خو به یې نه نیسو چې امریکا د دواړه لوري باید په دغو مسایلو باندې دقیقا فکر وکړي چې وژل کیږي دا څوک دي، دقیقا چې دا افغانان دي. او که درېیم لوری هم وژني باید دا دوه لوري ترې وپوښتي چې وروره ته څوک چې موږ افغانان سره وژنې. ښه په هر صورت بیا هم انشاءالله چې په دې مورد به بحث ولرو. حاجي صاحب عبدالرحمن موږ سره په لیکه کې ده. حاجي صاحب ستړي مه شئ، مهرباني. سلامات جناب جبران صاحب، تاسو اصولي صاحب او تخنیکي همکاران ورونو ته سلامونه لیکي دي. علیکم السلام. زه به لنډ عرض ولرم، اگر که اصولي صاحب په دروند سره د خپل نظر سره د موافق نه یم. کله که موږ د خپلوان وژل کیږو، که بل څوک وژل کیږو، که هر طرف ته افغان وژل کیږي، دا ټولې زړې خبرې جناب جبران صاحب. که نن ما او تا روزه نیولې، اصولي صاحب هم زه یقین لرم چې ماشاءالله روزه د مسلمان ده او زه هم روزه یم او ته هم روزه یې. نو بیا د امریکایانو سره فرض عین د جهاد، فرض عین دې کې نور بحث پکار نه دی. جناب جبران صاحب ګوري، که چیرې زه په دې مطمئن یم تا به په سلګونو علماو ته دعوت ورکړی چې راسئ موږ سره دې میز کې برخه واخلي، هغې نه راځي. دا خپله یو سوال ده، ځکه هغې دلته په دې خاطر نه راځي چې حق نشي ویلی، سړی بندي کوي، وزن یې خرابوي. تاسو وکتل جناب جبران صاحب په زندان کې دننه مړه کړل، دا یو غوبل ده، یو مشکل ده. زه به دا ومنم چې د افغانانو منځ کې یو مصیبت اخته ده، دا درسته ده، دې کې شک نشته. مګر زه داسې یم د اصولي صاحب او د ټولو ورونو نه چې زما احترامانه دی یو کشر ورور ته صفت یو پیشنهاد ده. دغه امریکایان دلته کوي څه شی، خو دا خو معلوم جنګ ده چې دلته دا راغلی ده، جګړه روانه ده. اوس که د موږ دې طرف ته چې دا معاش یې ورکوي، اوس یې دغه خارجي راغلی دغه معاون دلته ورته عبدالله یو خوا چک چک وهي، بل خوا وهي چې اوس بل حکومت کې دوی ته برخې ورکړي. و جناب جبران صاحب حقایق دا نه دي. یو ورځ موږ مړه کېږو، د الله حضور ته ودرېږو، الله به موږ نه پوښتنه کوي تا ولې حق ونه ویلې. زه ستا د امید ستا دعوت کړی نه درځم، زه مشکل وینم خپل، مګر حق دا ده چې د کافرو په مقابل کې جهاد فرض عین ده. څوک چې له دوی سره جګړه کوي لاس خپې د چپېدو دي، نه د افغانانو د وژل. اوس سوال دلته دا جناب جبران صاحب، زه ارګاني یم، زه په دې پوهېږم د کافرو په هر اډه باندې لس کمربنده زما ستا پراته دي. کافر ته څنګه څوک ځان ورسوي؟ زه یم چې راځه و دغه درګې خواته لورې چې موږ ځان ته حکومت وایي، موږ به دغه بانه له منځه ورکه کړو. په دې معنی موږ به غربي ته ووایو چې جانب مقابل د تا په وجود کې ما سره جنګېږي، ته د مهالویش اعلان کړه. که له دې نه وروسته بیا څوک جګړه کوي، بیا یې هغې ده باغي د جناب جبران صاحب زه تا ته قرآني بحث کوم. لومړۍ سپاره کې الله قرآن عظیم شان کې دا تشریح کړې ده چې یو عادل باچا څوک وي، یا د یو ملک مشري چا سره وي، یا امین څوک ده، دې کې تشریح ورکړي جناب جبران صاحب.
لږ لنډ به کلګاته وخت راکړي. هغه ته داسې راغلي دي چې که چیرې یو باچا په مقابل کې یا د یو نظام په مقابل کې څوک بغاوت کوي جنګېږي، نو دا ملک دغه خلک د دغه مقابل نه باید پوښتنه وکړي چې وروره ته ولې جنګېږي. د هغې هغه ټول نظریات باید واوري چې معقول دي که نه دي معقول. هغه نظریات باید د ملک مشرتابه سره شریک دي. یعنې منظور مې دا ده که چیرې د هغه جانب مقابل دغه دایه حق وي، له هغه سره باید دا ملت ودرېږي، او که د نظام سره نظام سره باید ودرېږي. نو اوس دلته سوال دا نه دی چې جناب جبران صاحب موږ تیار یو کینو پاکستان دا کوي پلانکې دا کوي پلانکې دا کوي. زه د یو افغان په صفت باید څه وکړم؟ دغه خبره باید جناب جبران صاحب زموږ قرآني دښمن ته برات ورکول دا د قرآن سره خیانت ده. تر څو چې دلته کافر وي، زما اولادونه د خدای په دې جګړه کې ورباندې مړه کړي، دا کافر دي، دا زموږ د قرآن دښمن دي. السلام علیکم ورحمت الله. زیاته مننه کوم حاجي صاحب محترم. زه فکر نه کوم چې دا ویل شوي وي چې امریکا دلته راغلې ده او موږ ښه ده چې راغلې ده او یا هم موږ د دوی راتګ ته یو ډول براعت ورکړو. خو اصولي صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په دې 18 کلونو کې څو ته امریکایان وژل شوي، ولې برعکس بیا دومره افغانانو چې قرباني ورکړې ده دا د پوښتنې وړ مسایل دي. په هر صورت اصولي صاحب به هم خپله تبصره ولري. اصولي صاحب مهرباني. ګورئ، دې ورور نظر ته احترام لرم. هیڅ افغان به نه وي چې د امریکایي قواره په کابل کې یا په افغانستان کې خوند ورکړي. زه د دې دولت د وخت د یوه کرسۍ مې اشغال کړې وه، مامور وم. په هغه وخت کې هم ما ویلي دي چې امریکایانو شنې سترګې په افغانستان کې په ما بدې لګي، او اوس هم ټولو ته وایم چې په ما بدې لګي دلته. خو دا شنه سترګې امریکایان چا راوستل؟ دا هم دې طالبانو راوستل، دې نظام خو نه دي راوستي. یو تروریست عرب راځي افغانستان ټول په لاهو کوي. د وخت طالبانو که دا کار نه وای کړی نو په افغانستان کې دا جګړه نه پیلېده. طالبان راغلل، د عرب په سر باندې تجارت شروع کړ د امریکا سره، او افغانستان یې ورته پې واچوه. امریکایان راغلل افغانستان ته. دویمه موضوع چې وایي چې فرض عین دی جهاد، سمه ده، موږ در سره منو چې فرض عین دی، خو د چا سره؟ د امریکا سره که د نظام سره؟ نو که د امریکا سره یې ما درته ووایي چې په تېرو 18 کلونو کې 2000 امریکایان نه دي وژل شوي، خو 2 لکه افغانان دي وژلي، شهیدان کړي دي. حاجي صاحب ته اشاره وکړه چې 10 کمربنده د افغانانو پرې راته او د دوی امریکایانو ته نشي رسېدلی. بنان چې افغانان پکې وژل کېږي، کوم څه ته فرض عین جهاد وایي؟ ته راشه د سولې میز ته کښېنه. که چا در سره ونه منله چې امریکایان د افغانستان نه وځي، بیا زم جهاد در سره کوم، زم هغه جبهې ته زم در سره. راشه کینه د دولت سره، راشه د حکومت سره، راشه د افغانانو سره کینه، ووایه چې زه سوله غواړم، خو دغسې سوله غواړم چې دلته شنه سترګه امریکایي نور پیدا نه کړم. زه در سره ولاړ یم او زه وایم چې امریکایي تر څو چې په افغانستان کې دلته سوله نه راځي وځه. خو ته خو راشه د افغان سره کینه، ته خو د افغان سره نه کینی. ته خو د خلیلزاد او د ټوني بلیر او د بل سره د هغوی د اولادو سره کینی. ته د هغو سره مه کینه، ته راشه ما سره ول کینه چې ما ورته خبره مفصله سره پې پوه شو. دوی وایي چې موږ امریکا مات کړي یو، نو موږ که کینو هم امریکایانو سره کینو. بس نو بیا امریکایان وژنه، ما ولې وژني؟ بیا حاجي صاحب په استدلال باندې چې گویا 10-12 کمربنده د افغانانو پرې راته نه ده، دغسې ځایونه معلوم دي، اډې معلومې دي، لاړ دي چې هغې سره د ولي د ښار په منځ کې ماته بم ولچوي. دقیق. د کورنیو چارو وزارت مخکې په وزیر اکبر خان کې د دروازو مخکې ټانکر بم یې چې وچوه، په سلهاو افغانان شهیدان نه کړل، یو خارجی پکې ووژل شو. هلته خو اډې نه وي که نه؟ نه اډې وي نه بل څه وو. که اډې وي دننه دي پسې نه وځه، نو زما نه څه غواړي؟ دا هره ورځ چې وژل کېږي دغه ورور. او یا هم د اډو حد اقل که د اډو نږدې ځایونو کې هم تاسو چاودنې نه دي کړي، بلکې په میشته سیمو کې. ګورئ دغه ورور، دې ورور ته وایم چې فرض عین دې ته مه وایه. فرض عین که جهاد یي د امریکایي سره به یي، سبا ستا اولاد پکې وژل کېږي، سبا ته وژل کېږي پکې په همدې جګړه کې. ته هم مسلمان یې، زه مسلمان یم، زما اولاد پکې وژل کېږي. روژه هم په خوله ده، روژه د په خوله ده. نو کم جهاد د افغان سره کوي؟ که د امریکایي سره یې کوي، ځه وایي که د امریکایي سره، نو زما سره یې ولې کوي؟ زما سره خبرو ته نه کینی او ته وایې چې ته تر امریکایي غټ کافر یې. په کم قرآن کې ویلي دي؟
په کم قرآن کې ویلي دي چې ته راشه چې په کم ځای کې جوماتونه وي، په کم ځای کې ختمونه وي، په کم ځای قرآن تلاوت کیږي، کم ځای کې لمنځونه کیږي، په کم ځای کې د اسلام په لاره ټول رواني، قانون د شریعت وي، د فقه څخه اخیستل شوي، هلته جهاد روا دی. ته ما ته ووایه که بیا دغسې وي نو لاړ شه اول په هیرا منډۍ کې د کراچۍ په سینماګانو کې چې لوڅ بربند فلمونه چلیږي، اول ته اډې چا ورکړي دي، اډې همغه پاکستانیانو ورکړي دغه امریکایانو ته چې اوس هم شته دي، او طالبان چې وځپل همدې پاکستان پې وځپل، هلته هغې سره جهاد وکړه. زه حج ته تللی ومه څو کاله مخکې، یو ځای سره میلمانه و، حاجیان راغلل، یو وایي په افغانستان کې جهاد روا دی. ما ورته ویل ما حاجي صاحب محترم په مکه معظمه کې یو ځای کې سره ناست وو، د ته چې ناست یې دا مکه ده که نه؟ ویل و. ما 40 میله اخوا د دغه ځایه د امریکایانو اډې دي، د دې سره څنګه جهاد روا نه دی؟ وایي په افغانستان کې خو امریکایانو. ما دې سره جهاد نه دی روا؟ نه. ویل دا بله خبره ده. ما بله خبره په څه معنی؟ ستا مقدسه خاوره ده، دلته د مسلمانانو مقدسه خاوره ده، 40 میله اخوا د امریکایانو ته اډې ورکړي، د دې سره جهاد نشته؟ ویل نه، دې سره نشته، خو کابل کې جهاد روا دی. بنان دا تخیلونه وباسئ که جهاد روا د امریکایانو سره یې وکئ. که وګورئ اوس دوی منطق کار کړی ده، نه یوازې خپل هیواد بلکې هر هغه هیواد کې چې اډې دي امریکایانو دي هغو ته یو ډول براعت ورکړی. د پاکستان زمامداران یا د پاکستان هغه سیاسي دریځ درته ښیم، ولې موږ دغه لابیګري نه ده کړې، موږ دغه بلا له ځان نه شړلې نه ده. موږ ته هم وایي چې جهاد ده، هم وژل کېږو، هم د پاکستان پر نامه طالب راځي دلته د ما د جوماتونو کې، د ما په مدارسو کې، زما په هغو ځایونو کې چې امریکا ته هیڅ ډول زیان نه رسیږي، چاودنې کوي او د دوی په وینا جهاد کوي. نو دا خو بیا د موږ ستونزه شوه چې موږ طالب ته دا درک نه ده ورکړی چې طالب ته دا کار کوي، دا جهاد نه ده. ګورئ طالب خو وایي چې موږ د اسلام شاګردان، کله چې د اسلام شاګرد وي نو ته باید په دې پوه شي چې کوم مسلمان دی او کوم نه دی. د چا باید وانه اورې چې د تور څټي او تور لنګي درته وایي چې دغه ځای وله، لکه روباټ راننه د باسي درته ووایي چې په دې کور دننه وځه، په دې جومات نه وځه، دلته ځان واچو. وروره په جومات کې راته چاودنه کوي، په کوم جومات کې دا روا ده چې ته چاودنه وکړې؟ په کم اسلام، په کم دین کې دی روا ده؟ یهود دا کار نه کوي، عیسویان دا کار نه کوي. زه وایم چې دې جهاد نه تیر شئ، دا جهاد که کوئ د امریکایانو سره یې وکئ، دا جهاد ما سره مه کوئ، د افغان سره یې مه کوئ، د دې کونډو رنډو سره یې مه کوئ چې سرک په سر باندې خیرات اخلي. بس ته نور د 40 کاله جهاد هم سره وپېژنده چې جهاد څه و. جهاد ما ته په اسلام آباد کې را جوړېږي، افغانستان ته راځي. کم جهاد یادوي؟ په قرآن کې دا ویل شوي دي چې په لاهور او پنډۍ کې جهاد ما ته باید جوړ شي او کابل ته ولېږدول شي. ته خو لومړی جهاد هلته وکړه، خپل پلچک ولې ورانوي؟ خپل مکتبونه مدرسې ولې ورانوي؟ په کوم اسلام کې ویل شوي؟ په کوم شریعت کې ویل شوي؟ د کوم د اسلام د حدیثو په کتاب کې ویل شوي؟ ته ما ته ووایه پیغمبر به چې کله په غزاو کې کفار ونیول هغه به یې عفه کړل، هغوی باندې به یې ترحم وکړه تر څو هغوی د دوی اخلاق به یې ولیدل، مسلمان به شول. لکه ډاکټر نجیب چې ورته ویل چې و خلکو موږ مسلمان یو، لا اله الا الله محمد رسول الله، راته وایي چې زړه د کافر دی، نو ته مې د زړه څه خبرې؟ او اسلام هم ظاهرا نو کله چې مسله په دې ډول وي چې ته راځې د 40 کاله د مسلمان وژلي او اوس هم وژنې، بنان دا جهاد نه دی ډیره زیاته، او دا کلم جهاد نه و. اصلي صاحب مننه کوم په همدې هیله چې موږ افغانان سره را جوړ شو او دغه غم له ځانه لرې کړو، تر هغو چې موږ یو بل سره ملامتوو او رښتیا هم موږ خپل سره نه جوړېږو نو پردي به ملامت نه وي. پردي به د موږ لپاره که اجنډاوې شومې موخې او اهداف ولري، خو دا د دوی هغه شومې موخې او اهداف او اجنډاوې موږ عملي کوو چې دا کار باید ونه کړو. تر هغو چې دا کار نه وي کړی نو دقیقا چې موږ به مړه کېږو، موږ به ځورول کېږو، موږ به قرباني ورکوو. په همدې هیله چې دغه اجرتي حالت موږ پرېږدو. تر بیا هم په الله سپارم، ښه اوسه.